شاهین صاحب که د نن ورځې جریان راته ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. نن 1 جولای د سولې لپاره د بین الافغاني کانفرانس لومړنۍ ورځ وه او په دې کې ګډونوال چې د خپل شخصي حیثیت او کچه باندې ګډون کوي، دوی ټولو چې څنګه په افغانستان کې سوله راشي خپل نظر یې څرګند کړل. د موږ له طرفه هم محترم ستانکزي صاحب د اسلامي امارت موقف په یو بیانیه کې څرګند کړ. نو عموما د مجلس فضا ډیره ښه وه. موږ راغلو ګډونوالو افغانانو نظرونه واورېدل، هغوی ته غوږ ونیو او دا سبا به هم دا کانفرانس دوام لري او سبا ته به هم ګډونوال خپل نظرونه له نورو ګډونوالو سره چې دلته راغلي دي هغو سره شریک کړي. ستاسو لخوا چا وینا واوروله؟ د موږ لخوا خو لومړنۍ رسمي وینا محترم ستانکزي صاحب واوروله او د هغه په پیل کې د محترم ملا صاحب عبدالغني برادر یو پیغام و، هغه یې واوراوه ګډونوالو ته. بیا د اسلامي امارت موقف یې به واوراوه. له هغه نه وروسته محترم حنفي صاحب وینا وکړله. بیا پسې محترم شیخ صاحب سید رسول حلیم صاحب هغه بیان وکړ. بیا همدا شان شیخ صاحب شهاب الدین دلاور صاحب، همدا شان متقي صاحب، دوی په خپل نوبت سره ویناوې وکړلې. دلته د راغلو افغانانو غوښتنې څه وې؟ د هغوی په ویناوو کې اساسي ټکي څه وو؟ عمومي خو دا ده چې په افغانستان کې دا جګړه څنګه پای ته ورسیږي، دا د هغوی غوښتنه هم ده او د موږ غوښتنه هم ده، مشترکه غوښتنه ده. نور خو البته ځینو ګډونوالو جزئیات درلودل، خپل نظرات درلودل، خو عمومي غوښتنه هم دا وه. دغه غونډې ته د ملا برادر اخوند وینا کې څه وه؟ دې غونډې ته ملا صاحب برادر دوه ټکي عمده په وینا کې موجود وو چې یو یې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جګړې لوی عامل اشغال ده. که موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راولو باید اشغال ختم شي. او دوهم ټکی دا و چې یو اسلامي نظام چې هغه د ټولو افغانانو مشترکه غوښتنه ده او د تیرو 40 کالو د شهیدانو د وینو او د مجاهدینو د ستړیاو او هلو ځلو هغه ثمره ده، هغه باید ترلاسه شي. دا یو عمومي هغه و. او دوهم د دې هدف ترلاسه کول دپاره د ټولو ګډونوالو لپاره د کامیابي غوښتنه کړې. ستاسو د دویمې ورځې دپاره ستاسو پلان څه دی؟ دویمه ورځ هم لکه د نن ورځې په شان ټول ګډونوال به په خپل نوبت سره په افغانستان کې د اوسني ناورین د ختمولو لپاره خپل نظر څرګندوي. آیا د دې کنفرانس په پای کې به یو پرېکړه لیک یا تفاهم لیک یا یو دغسې اعلامیه نشر شي که نه؟ او توقع ده چې په پای کې یو پرېکړه لیک هم نشر شي. ډېره مننه. شکر.